وای بل منشیاتو خبره تاسو وکړه دا ونه چې کوم د پاڼې ته نه راولیږي او هر سړی پاڼه راخلي دا ونه ختمول پکار دي په دې باندې سترګې مه پټوئ دې د ټولو سیاسي پارټیو ته هم پته ده په دې کې زما انتظامیت هم پته ده په دې کې زما سپیشل برانچ او ایپایي او حمایت هم پته ده خو سترګې تاسو په دې مه پټوئ تاسو سړی راونیسئ سړی دلته وټکوئ د هغې نه معلومات وکړئ هغه به بل سړی وښیي هغه به بل سړی وښیي اخر ونه راونیسئ دا ونه راوباسئ موږ در سره ولاړ یو په دې ځای کې زه اوس ولاړ وم ما ته یو سړي وویله چې بایوګه د منشیاتو خبره مه کوه ما ورته دا ویل چې منشیات خو پرېږده زه به انشاءالله ټوله خبره کوم د څه چې خبره کوم د ظلم خلاف یم او د مظلوم سره به همیشه ولاړ یم زه په اخره کې دا خبره کوم ایس صاحب ته تا ویلکم خوش آمدید یم سره د ډیپټي کمیشنره سره د سبیدار میجر صاحبه ما سره اوس یو ټارګېټ باندې یو سړی را روان دی انشاءالله څو ورځو کې به دلته زه تاسو ته حواله کړم چې خلک داسې چاپې لګوي زه غریب یم خو بې غیرته نه یم په ټولو سیاسي پارټیو کې انشاءالله زه بیا حاضر یم بیا حاضر یم او بیا به حاضر یم د پارلینګ په خبره راغله د هسپتال په هسپتال کې چې کم دی په هسپتال کې پیسې تسخیمېږي زما د کم ټکس چې اخلي په ګاډو باندې د دې تاسو غور وکئ د دې پیسې کم خواته ځي دا خو موږ ایم ایس سیدالرحمن ملامته کوو د هغې نه والي دا موږ ختم کړو سبا نه بل ورځ بیا دا دغه کېږي ټینډر کېږي زما دکان ګاډې هلته نه ځي زما بیمار چې لاړ شي هسپتال ته ایمرجنسي ته هلته ورته وایي وځېږه 50 روپۍ راکړه هغه د خپل بیمار په دغې کې خو زه افسوس دا کوم په بیمار ته نه هېڅ شي او هغې سره د خپل 50 روپو غمي دغه ټولې مطالبې ډېرې دي خو انشاءالله تاسو ته به زه په دې څو ورځو کې ټارګېټ یو پلیک غټ ټارګېټ والا سړی په دې بډخېله کې نیسم او تاسو ته به یې